السلام علیکم ګرانو دوستانو، په دې ویډیو کې به نن زه تاسو ته ښایم چې موږ میسنجر کې څنګه کرکټ میچونه ګتلی شو. هغې سکور موږ ته نوټیفیکیشن په ذریعه اټومیټک راکوي. میسنجر کې فیسبوک میسنجر کې موږ ته د کرکټ چې چا میچونه وي هغې نیوز او سکور څنګه راکولی شي. نو را به شو میسنجر له خپل میسنجر له چې رالو سرچ کې به ولیکو دی سکور. دا به ولیکو میسنجر سرچ کې چې ولیکو نو دا اپلیکیشن وګورو، دا ایس چې دی دغه به کلیک کو. دا اولنې دا چې کلیک کو نو دلته ګتلی شئ چې د چا میچونه وي که نه. دلته به صرف سرچ کې ورته ولیکئ لکه د چا میچ وي، کم ملک میچونه تاسو غواړئ د هغې نوم به ورته ولیکئ. داسې لکه ما پاکستان ولیکو، ور سرچ مې کو، اوکې به یې ور وبیلیږئ دا میسج چې ور ولیږئ نو دا به تاسو ته د پاکستان فوټبال ټیم راواړئ او د آی سی سی کرکټ دغه به درته راواړئ. نو دی کې چې تاسو کم یو فالو کوئ، نیوز فوټبال ګورئ، تاسو فوټبال سکور راځي نو فالو به یې کوئ. دغلته به یې ښکته ورته فالو لیکلی وي. که کرکټ فالو کوئ نو پھر بیا یې نه پس زه افغانستان ورته لیکم نو دا ورلیږم. چې ور ولیږئ نو تاسو ته چې هر یو ملک دغه نوم ور ولیږئ د هغې میچونه تاسو ګتلی شئ، نیوز به تاسو ته وایي. دا وګوره دا ما کلیک کو، دا اوس فوټبال ما کلیک کو. فوټبال تاسو دلته وایي نیوز تاسو اورئ که نه سکور. نو دې کې به بیا دا اپشن ور ولیږئ. اوس دلته زه کرکټ فالو کوم نو دا وګوره فالو کلیک کوم، دوباره ورته لیکم دی خو ګوره فالو ټیم آی سی سی کرکټ افغانستان چې کوم وي هغه فالو کوم. فالو مو کو نو دلته دا وګوره آی سی سی نیوز تاسو وایي ګورئ که نه سکور. نو آی سی سی سکور چې کلیک کوئ نو تاسو ته بیا د سکور معلومات درکوي چې چا سره میچونه وي د هر افغانستان نو هغه به تاسو ته د سکور معلومات درکوي. دله اوس د دې دوه میچونه دي نو دا وګوره سکور، وکټ او رنز هر څه معلومات درکوي دې میسنجر کې. د هر یو مل دغه وي صرف سرچ کې ورته لیکئ او ورلیږئ، هغې سکور معلومات به تاسو له درکوي.